بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې نوی درس په مثلثاتو کې د یوې زاویې مثلثاتي نسبتونه د هغه نیمایي زاویې تانجانت له جنسه او دوه چنده کوساین له جنسه. دا دوه خبرې فورمولونه یې په خلاصه توګه درته وایم. اصلي موضوع چې نن موږ تاسې وایو هغه د نسبتونو جمع و تفریق تبدیلول د ضرب په بڼه، چې هغه ډیر زیات مهم او با ارزښته موضوع ده. تاسې ګوري د یوې زاویې مثلثاتي نسبتونه، فرض کړئ زه زاویه یاده کړم الفا. ښه، اوس د دغه نسبتونه یعنې د دې زاویې ساین، د دې زاویې کوساین او د دې زاویې تانجانت د چی شي له جنسه؟ د دغه زاویې نیمایي تانجانت له جنسه. یعنې کله چې دا زاویې نیمایي کوي، یوې خواته به ولرې ساین الفا، کوساین الفا، تانجانت الفا، بلې خواته به ټول ولرې تانجانت الفا پر دوه. مثال که یوې خواته ولرئ ساین دوه تیتا، کوساین دوه تیتا، تانجانت دوه تیتا، بلې خواته به چی شي ولرئ؟ د دې دوه تیتا نیمایي زاویې تانجانت، یعنې معنا تانجانت تیتا. دا ډله فورمولونه دي عمومي، تاسې هر حالت ته بیا کارولی شئ. زه دا اړیکې درته لیکمه یو فورمول. ما تاسو ته په یو درس کې ویلي وو چې د دې وروسته کوم فورمولونه چې موږ تاسې وایو یوازې د ساین کوساین تانجانت لپاره یې وایو، درې نور ضرورت نه دی. فورمولونه ډیریږي په کار مو نه دي. کولی سو چې دوی هر یوه ضربي معکوس په هغه بڼه ولیکو یا هغوی د دې په بڼه ولیکو. ښه، اول ساین درته لیکم. د الفا ساین د دغه نیمایي زاویې تانجانت له جنسه، دا یې فورمول راځي. دوه تانجانت الفا پر دوه پر یو جمع تانجانت مربع الفا پر دوه. او دوهم اړیکه کوساین الفا درته لیکمه. کوساین الفا دا بیا مساوي په چی شي راځي؟ کوساین الفا مساوي کیږي په یو منفي تانجانت مربع، یو منفي تانجانت مربع الفا پر دوه پر یو جمع تانجانت مربع الفا پر دوه په دې شکل باندې. او تانجانت بیا یوازې د علامې توپیر لري د ساین سره. معمولا د دې خبرې څخه کانکور هم استفاده کوي چې کیدای شي شاګردان دا موضوع ګډوډ کړي یا غلط کړي، نو دوی په دې برخه کې بیا ډیر سوالونه راولي. تاسې وګورئ یوازې د منځ علامه په مخرج کې د ساین او تانجانت ترمنځ توپیر دی. دا به ښه په دقت باندې زده کوئ. ګورئ داسې یو سوال هم سته په کانکور کې، مثال په ډول باندې دوه تانجانت لس درجې، دوه تانجانت لس درجې پر یو جمع تانجانت مربع لس درجې. او دا مساوي په چی شي راځي؟ د دې زاویې دوه چنده ساین، نو دا کیږي ساین شل درجې. او که دا په دې شکل وای چې دوه تانجانت لس درجې پر یو منفي تانجانت مربع لس درجې، بیا دا مساوي کیږي د دې زاویې دوه چنده تانجانت، دا کیږي تانجانت شل درجې. او یا په 15 کې هم ډیر راغلی وي، دوه تانجانت 15 درجې پر یو جمع تانجانت مربع 15 درجې، دا مساوي کیږي په ساین 30 درجې. بیا دا خو مشهوره زاویه سو، قیمت یې زموږ زده دی. او که د منځ علامه یې په مخرج کې مثبت وي، مثبت نه وي منفي وي، یو منفي تانجانت مربع 15 درجې، دا بیا مساوي کیږي په تانجانت 30 درجې. او تانجانت 30 درجې قیمت مو زده دی جذر 3 پر 3. حتی په دا تیرو امتحاناتو کې دا سوال هم په کانکور کې راغلی، دوه تانجانت 3x پر یو جمع تانجانت مربع 3x، چې دا مساوي کیږي په ساین 6x. او که په دې شکل باندې راسي، دوه تانجانت 3x پر یو منفي تانجانت مربع 3x، بیا دا مساوي په تانجانت 6x. یعنی دا د ساین او تانجانت تشخیص څنګه کوي چې دوی دواړه ګډوډ نشي؟ د ساین د په مخرج کې جمع د منځ کې او تانجانت کې مثبت، او کوساین خو بیا د دوی سره ډیر توپیر لري. په دې شکل باندې دې ته تقریبا ورته موضوع بیا دا ده، خو یوازې چې هر زاویه انتخاب کو، مثال الفا زاویه ساین، کوساین، تانجانت، د دې وارې زاویه نیمایي کوو نه، دوه چنده کوو او نسبت به هم کوساین وي. دا بیا بله ډله سوه، هغه مو د نیمایي تانجانت له جنسه و، دا د دوه چنده کوساین له جنسه. تاسې د دې فورمولو ته هم توجه وکئ. ساین اکس یا الفا یا تیتا، اوس ما اکس ورته ویله، دا مساوي په چی شي درته راځي؟
یو منفي کوساین دوه چنده پر دوه. بیا دلته مثبت منفي په مخ کې لیکم. معنا یې دا ده چې جذر دایم مثبت عدد وي، نو تاسې بیا د جذر څخه علامه نسئ ترلاسه کولی، نو ځکه علامې به په شروع کې موږ ورته ولیکو چې بیا په دې کې تاسې یو مناسبه علامه نظر روبې ته وټاکئ. مثبت منفي څنګه دی؟ یعنی هر کله چې مو مشخص الفا یا اکس ته قیمت ورکئ، وی ګوري چې کومه روبه راځي، بیا په دې دوه علامو کې یوه انتخاب کړئ. نو په عمومي فورمول کې دواړه لیکل کیږي. کوساین اکس دا هم ډېر ورته دې ته دی، داسې یو شکل لري، یو جمع کوساین دوه اکس پر دوه، د هغه د منفي راځي په دې کې مثبت. او تانجانت بیا تاسې ګوري چپ طرف ته اکس زاویه ده، ښی طرف ته دوه اکس، او نسبت هم ټول کوساین دی. دا یو منفي کوساین دوه اکس پر یو مثبت کوساین دوه اکس، دا په دې شکل باندې سول. او دا مثبت منفي د ټولو په شروع کې سته، بیا تاسې یوه مثبت علامه یا منفي علامه په دې دوه دانو کې انتخاب کړئ. ښه، اصلي موضوع د نن ورځې د مبحث چې ما تاسو ته وویله هغه ته راځو، خو مخکې تر هغه فکر کوم یو مثال لرو. دا مثال مخکې ما تاسو ته کار کوي، دوه تانجانټ 15 پر یو جمع تانجانټ مربع 15، دا چې شي کېږي دوه تانجانټ 15 پر یو جمع تانجانټ مربع 15. مخکې مې درته ویل چې د مخرج کې د منځ علامه مثبت وي، هغه دوه چنده ساین دی، نو دا کېږي ساین دوه چنده د 15 چې 10 او قیمت یې یو پر دوه، دا یې ای جز و، او مخکې کار کوي. بی جز هم اسانه دی، وایي تاسو ساین 10 د کوساین 20 له جنسه ولیکئ، لکه مخکې چې مو ساین اکس د کوساین 2 اکس له جنسه ولیکئ. ګورئ زه عمومي اړیکه یې بیا تکرار کړم، ساین اکس مساوي کېدی په دې دوه علامو کې به بیا یوه انتخاب کړو، یو منفي کوساین دوه چنده پر دوه. او اوس نو ساین 10 درجو ته لیکم. 10 درجې کومه روبه ده؟ لومړی روبه کې مثبت علامه، د مثبت لیکل بیا ضرور نه دی. دلته چې زاویه اکس و دا دوه چنده رالی 2 اکس، دلته چې زاویه 10 ده دوه چنده راځي 20، نو دا کېږي کوساین 20 درجې پر دوه. بس د دې سوال جواب هم دومره و. راځم دې مبحث ته. دا د زاویو د مثلثاتي نسبتونو د جمع او تفاضل بدلون د ضرب حاصل په بڼه، دا ډېر زیاته مهمه موضوع ده. جمع او تفاضل مثال په ډول باندې فرض کړئ دوې زاویې لرو، یوه ای وي یوه بي، د دوی د ساینونو جمع یعنی د دواړو زاویو ساینونو جمع یا تفاضل د ضرب په بڼه. دا وګورئ ساین ای او ساین بي د جمع یا تفریق په بڼه دي. زه غواړم دا تبدیل کړم د ضرب بڼې ته. حتما مو د ځان سره فکر کړی که چیرې جمع و تفریق په ضرب واړی، نو دا خو به اختصار هم کولی سو، افادې ډېر په اسانۍ ساده کېږي. بلکل همداسې ده، او دا اړیکې ځکه ډېر زیات استعمال لري او ډېرې زیاتې با ارزښته اړیکې دي. په همدې شکل باندې که چیرې ولرو د دوو زاویو د کوساینونو مختلفې زاویې دي، جمع یا تفریق یې څنګه کولی سم دوی د ضرب په شکل واړوم. او یا همداسې که تانجانټونه یې ولرو، تانجانټ ای جمع تانجانټ بي وي او یا هم منفي وي، دا څنګه کولی سو چې د ضرب په بڼه یې واړوو. زه تاسو ته د دې فورمولونه وایم، یوه دانه باندې بیا کارم کوو. ثبوت یې د کتاب کې د ټولو برخو کې ثبوتونه درته کار کړي دي، ډېر مهم هم نه دي. مهم یې دا چې اړیکې په یادو وساتئ، تر څو چې یو سوال سره دفعتاً مخامخ کېږي اړیکې هم په ذهن کې حلوای سي. اول راځم د ساین برخې ته. ساین ای جمع ساین بي، دا جمع حالت دی، د ضرب په بڼه څنګه راځي؟ دا فورمول به تاسې حفظ کړئ، دوه ساین ای جمع بي پر دوه، دا نو بیا یوه زاویه راځي. دا ټول دا که د دې زاویو قیمتونه معلوم وي جمع به یې کړئ، تقسیم دوه به یې کړئ، او ضرب کوساین ای منفي بي پر دوه. چپ طرف د جمع حالت دی، ښی طرف ضرب ته واوښتئ. او که تفریق وي ډېر ورته دی دې ته، ساین بي دا مساوي کېږي دوه ساین، ګورئ چې د منځ علامه منفي وي څه رقم راځي، دا د ساین برخه کې منفي ورکوي، ساین منفي بي پر دوه ضرب کوساین دې برخه کې جمع ورکوي، ډېر زیات سره ورته وه. دا یې دوه دانې فورمولونه ما یوه شمېره ورکړه، یعنې د ساین برخه. دوهم کوساین برخې ته تاسو توجه وکړئ، کوساین ای جمع کوساین بي، دا بیا دواړه کوساینونه راځي، دوه کوساین
یو کې A جمع B پر 2 ولیکئ، په بل کې A منفي B پر 2. وملیدله؟ د کوساینونو جمع چې په ضرب واړوئ دواړه برخې کوساین راځي. او که د منځ علامه یې بیا منفي وي، کوساین A منفي کوساین B، بیا دا منفي 2 او دواړه ساینونه راځي. ساین A جمع B پر 2 او ضرب ساین A منفي B پر 2. یعنی کوساینونه که د جمع حالت کې و دواړه کوساینونه، او که د تفریق حالت کې و دواړه ساینونه، او یوه بله منفي هم لري. او دریم تانجانت ته تاسو توجه وکړئ. تانجانت A جمع تانجانت B. ګورئ د دې په مخرج کې د کوساینو ضرب راځي، کوساین A ضرب کوساین B. دې بل ته وګورئ، که ولرو تانجانت A منفي تانجانت B، په مخرج کې څه شی راځي؟ د کوساینو ضرب کوساین A ضرب کوساین B. صورت څه شی راځي؟ ګورئ که دا د منځ علامه مثبت وي که منفي وي، په دواړه حالت کې مخرج کوساین A کوساین B. صورت څه شی راځي؟ که جمع و ساین A جمع B، که تفریق و ساین A منفي B. حتمی په دې فورمولو باندې کار وکړئ، دا حفظ کړئ. دا ډیر زیات مهم او بارزښته فورمولونه دي. ښه، زه په دې فورمولونو کې یوه دانه تاسو ته ثبوتوم. مثال په ډول باندې دغه اړیکه به ثبوت کو، او به یې ګورو چې دا څنګه لاسته راځي. دا فورمول تاسو توجه ورته وکړئ دې ته. زه غواړم دا موضوع ثبوت کړم چې ساین A جمع ساین B دا مساوي کیږي په 2 ساین A جمع B پر 2 ضرب کوساین A منفي B پر 2. مثال دا ثبوتوم. ښه، دلته یو تعداد قیمتونه په نظر کې نیسو. فرض کوم چې A مساوي په الفا جمع بیتا ده. دا زاویه مې د دوو زاویو د جمع په بڼه فرض کړل، دا فرضي موضوع ده. او B فرض کړئ چې B بیا مساوي په الفا منفي بیتا وي په دې شکل. دا د A او B دپاره داسې قیمتونه. اوس د الفا قیمت د A او B له جنسه. که چیرې تاسې همدغه دوې اړیکې چې مخکې ما تاسې ته ولیکلې، که تاسې همدغه دوې اړیکې لومړی او دوهم که دا دواړه سره جمع کړئ، A جمع B مساوي په څه شي درته راځي؟ الفا او الفا 2 الفا، بیتا او منفي بیتا 0. نو په نتیجه کې الفا مساوي په څه شي رالی؟ A جمع B پر 2. دا د الفا دپاره یو قیمت. او که هغه دوی اړیکې سره منفي کړئ، A منفي B مساوي په څه شي درته راځي؟ الفا او منفي الفا 0. که منفي کړئ بیا په دې کې علامې بدلوئ، د B علامه منفي، د الفا منفي، او دا بیتا مثبت. نو بیا دا 2 بیتا راځي. او که اطراف تقسیم پر 2 کړئ، بیا نو بیتا مساوي رالی په A منفي B پر 2 په دې شکل. ښه، دا قیمتونه دي ویام دلته. اوس زه راځم ساین الفا جمع بیتا ته انکشاف ورکو. ساین الفا جمع بیتا دا چې شي راتلی؟ دا کېدی ساین الفا ضرب کوساین بیتا او جمع کوساین الفا ضرب ساین بیتا. اوس د الفا او د بیتا قیمتونه کښېږدئ. ساین الفا جمع بیتا. یپلا به ساین الفا منفي بیتا ته انکشاف ورکم. الفا منفي بیتا ته انکشاف ورکوم. دا راځي ساین الفا ضرب کوساین بیتا منفي کوساین الفا ضرب ساین بیتا. دا دواړې اړیکې سره جمع کوم، طرف په طرف یې جمع کوم. دا چې جمع کو، د مساواتو چپ طرف ته چې شي درته راځي؟ راځي ساین الفا جمع بیتا او جمع ساین الفا منفي بیتا مساوي دې طرف ته کوساین الفا او ساین بیتا د دې برخې سره 0 کیږي، او دا کیږي 2 ساین الفا ضرب کوساین بیتا. ښه، ساین الفا جمع بیتا، الفا جمع بیتا چې شو؟ دلته مو لیکلی و الفا جمع بیتا A وه. د دې پر ځای به ولیکم A، د دې الفا جمع بیتا پر ځای جمع الفا منفي بیتا چې شو؟ B
دلته مو لیکلی و. د دې پر ځای به ولیکمه سایني د الفا منفي بیتا پر ځای بي مساوي په 2 سایني الفا چې شي ده دلته مو لیکلی دی الفا چې شي د الفا ا جمع بي پر 2 ده ضرب کوسایني بیتا چې شي ده دلته مو لیکلی ا منفي بي پر 2. دا د یوې ګوري هغه کومه اړیکه چې موږ تاسې غوښتله ترلاسه کړو هغه اړیکه مو لاسته راوړله. په همدې شکل باندې تاسې کولی سئ هغه نورې هم ثبوت کړئ، مشکل نه لري د دوی ثبوتول. اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي چې تاسې په یاد ولرئ. د دغه فورمولو اړوند دا د جمع و تفاضل بدلون د ضرب په بڼه د دغه فورمولو اړوند یو تعداد مثالونه دلته لرو. تاسې ګورئ دې مثالو ته ډېر زیات مهم مثالونه دي. ښه دا موضوع خو مو وویل. دې د مثالو ته وګورئ. د لاندې افادو عددي قیمتونه پیدا کړئ. کوساین 15 منفي کوساین 15. او اوس که دا ضرب ته واړوئ ډېر زیات کار اسانه کیږي. تاسې ګورئ کوساین 15 منفي کوساین 15 تفریق چې و څنګه کېدی منفي 2 راتلی او دواړه ساینونه. او اوس نو د ا پر ځای 15 لرو او جمع د بي پر ځای 15 ا جمع بي پر 2 اوس 15 جمع 15 پر 2 او ضرب ساین 15 منفي 15 پر 2 مساوي منفي 2 په خپله ساین 15 جمع 15 90 پر 2 45 ضرب ساین 15 منفي 15 شپېته پر 2 10. دا وګورئ منفي 2 45 د قیمت زموږ زده دی د 10 قیمت مو هم زده دی. یو دانه 2 د 2 سره خلاص منفي په خپله جذر 2 پر 2 آخري جواب. ومو لیدل ډېر زیات اسانه حل سو. بي جز ته یې راځم. بي جز ساین 115 درجې جمع ساین 15 درجې دا مساوي کېږي. دا په ضرب چې واړوئ 2 ساین ا جمع بي پر 2 115 درجې جمع 15 درجې پر 2 ضرب کوساین ا منفي بي پر 2 115 درجې منفي 15 درجې پر 2 2 ساین 115 جمع 15 120 120 پر 2 شپېته درجې ضرب کوساین 115 منفي 15 90 پر 2 45 2 په خپله د دې قیمت جذر 3 پر 2 د دې بل قیمت جذر 2 پر 2 یوه دانه 2 اختصار جذر 3 و جذر 2 جذر 6 پر 2 آخري جواب. او راځم سی جز ته چې هغه عبارت دی د تانجانت 15 جمع تانجانت 15 څخه تانجانت 15 درجې جمع تانجانت 15 درجې دا هم ضرب ته واړوئ. مخرج مو چې شي ویلی د کوساینو ضرب راځي نو دا کولی سم چې شي ولیکمه کوساین 15 درجې ضرب کوساین 15 درجې صورت چې شي راځي ساین چې جمع دی ا جمع بي یعنې 15 جمع 15 دا مساوي کېږي په ساین 15 او 15 90 درجې. دلته ګورئ څه کار کوو. د مکمله موضوع که ستاسې په یادو وي کوساین 15 کولی سم ولیکم ساین کوساین 15 ساین مکمله د 15 چې 15 درجې ده او ضرب کوساین 15 درجې 2 په صورت کې هم ضربوم په مخرج کې په صورت کې 2 ضرب ساین 90 چې ساین 90 یو دی په مخرج کې 2 ضرب ساین 15 درجې او ضرب کوساین 15 درجې. اوس ورته ګورئ صورت رالی 2 مخرج آیا دا داسې شکل نه لري 2 ساین که 15 ته الفا ووایم 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا بلکل. نو که د دې شکل لري دا خو موږ تاسې لیکلی سو ساین 2 الفا بلې لیکای سو. نو د ساین 15 2 ساین 15 کوساین 15 پر ځای به چې شي ولیکمه د دې پر ځای به ولیکمه ساین 2 چنده د 15 چې ساین 10 راځي. نو په صورت کې لرو 2 په مخرج کې ساین 10 چې دا بیا 1 پر 2 دی دا 2 په صورت کې ضربیږي جواب یې راځي 4. نو د دې افادې وروستی جواب څو راغی 4. په فورمولو باندې حتمي کار وکړئ. بیا فعالیتونو تمرینات
دا هم حل کوي در سره.